د یمن تازه کړکېچونو په ترڅ کې د متحده عربي اماراتو بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې هیواد یې د جنوبي بیلتون پالو ملاتړ په اړه لګیدونکي تورونه ردوي او د سعودي عربستان له امنیت سره خپل ثابت ژمن پاتې کېدل تکراروي او وایي چې په یمن کې به خپل ترهګري ضد واحدونه پای ته ورسوي. دا موقف وروسته له هغې څرګند شو چې د یمن ولسمشرۍ مشرتابه شورا مشر رشاد العالمي له اماراتو سره ګډ دفاعي تړون لغوه کړ او په 4 ساعتونو کې د اماراتي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. سعودي عربستان چې د مکلا بندر پر یوې احتمالي وسلو لیږد شوې بیړۍ هوایي بریدونه کړي د دې غوښتنې ملاتړ هم کړی دی. دغه راز ولسمشرۍ شورا په ټول هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړی او پر ټولو هوایي ځمکنیو او سمندري لارو یې 4 ساعته محاصره لګولې ده. بل لور ته د جنوبي بیلتون پالو استازو ټینګار کړی چې له خپلو سیمو به ونوځي او پر ځای به خپل پوځي حضور لا قوي کړي. شنونکي وایي د سعودي او اماراتو ترمنځ د اختلافونو ژورېدل او د مکلا پیښې وروسته د وسلو احتمالي محدودیدل کولی شي شخړه نور هم تیزه کړي. ځینې سیمه ییز لوري بیا پر سیاسي حل لارې ټینګار کوي او وایي چې روان اختلافات باید د خبرو له لارې حل شي. دغه راز د عرب لیګ سرمنشي د تاوتریخوالي سمدستي بندېدو غوښتنه کړې او د یمن د وحدت او قانوني مشروعیت د ملاتړ خبرې یې تکرار کړې دي. په عین وخت کې د ولسمشرۍ مشرتابه شورا 4 غړو د اماراتو د ایستلو پریکړه رد کړې او امارات یې د حوثیانو پر ضد جګړه کې کلیدي ملګری بللی دی. شنونکي خبرداری ورکوي چې دا بحران نه یوازې د یمن جګړه پیچلې کوي بلکې په سیمه کې د نفوذ او سیاسي توازن پر سر نوې اندېښنې هم راپاروي.